د هرات ښار په اتمه ناحیه کې د یوې پرمختیایي پروژې د کار لړۍ دغه سړک چې 2 کیلومتره اوږدوالی لري او 9 متره پلنوالی لري د څه باندې 15 میلیونه افغانۍ په لګښت د یو قراردادي شرکت لخوا جوړیږي. پروژه اسفالت از سرک خوجه از پل باغ نظرگاه الی سرک خوجه به طول 2 کیلومتر در عرض و سطح 8 متر و همراه کانال‌های عضو به مجموع مبلغ 36 میلیون افغانیه که مدت زمان برای این پروژه 180 روز کاری در نظر گرفته شده. د دې ترڅنګ په ښار کې ګڼې وړې او لوی پروژې روانې دي او یو شمېر یې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. طبعا شما می‌فهمید که پروژه های اسفالت سرک یا پروژه های آسفالت به نوع کار از زیرسازی از میره و چون این پروژه در ساحه مسکونی قرار داره شاروالی هم این پروژه نظر به همون زیرسازی که داره برای تردد عبور موتورهای سبکتر در نظر گرفته. که بعض ساحاتی که باران شده کم ذره مشکلات تکنیکی به وجود آمده که عملا شما میبینید که ما اینا رو اصلاح میکنیم انشالله کلیر اول ما تکمیل شه و به تستا گرفته شه و انشالله مشکل حل میشه ولی ادامه آماده بشه. د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي د اسانتیاو د رامنځته کولو د ترافیکي پیښو د کمښت او د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دغو پروژو پلي کېدل مهم دي. اجرای پروژه 530 متر طول و عرض 7 متر آسفالت جاده مسجد میرزا حساب و به اعتبار کمال تشکری سپاس داریم. چون جاده یک خط بود که خود شما میفهمه ازدحام هم زیاده و باز همینجا باز به بخش خصوصا ما روزهای جمعه خیلی دوچار مشکل بودیم که این انقریب انشالله که بخیر افتتاح شو و برای بردیجر سپورته شه. په ورته وخت کې د دې ولایت د ښاروالۍ د اداري مسؤلین وایي د رغنیزو او انکشافي پروژو پلي کول د ښاریانو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کول دي. دوی له ښاریانو غوښتلي چې له د پلي شویو پروژو په ساتنه کې همکاري وکړي او خپل د صفاهي لګښتونه ورکړي. د تخت سفر څخه څو تر مردکشان پله پورې یا تر غیاسي پانتون پورې د اسفالت پروژه ده چې دا 2500 متره د دې اوږدوالی دی او 9 متره د دې پروژې سړک پلنوالی دی او په ارزښت 33 میلیون افغانۍ نه یو څه زیاتره د هرات ښاروالۍ د پراختیایي بودیجې څخه دا پروژه تطبیق شوې ده. د یادونې وړ ده چې د تیرو 3 کلونو په پرتله د هرات ښار په 4 خواو کې د سړکونو د اسفالت د کانال جوړولو د شنې فضا جوړولو او روښانتیا په برخه کې مهمې پرمختیایي پروژې پلي شوي دي.